بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو او درنو زده کوونکو. هیله لرم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تیر درس کې موږ د نظافت ارزښت په اړه وویل. نننۍ موضوع د خوړو ساتنه ده چې په 33مه لوست کې یو په 78مه پاڼه کې. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو پوهیږئ چې څه رقم موږ کولی شو د خوړو نه ساتنه وکړو یا خوراکي توکي کله چې پاتې کیږي د هغوی نه څه رقم ساتنه وکړو او بل څه ګټې لري؟ نو د پوهېدلو لپاره ویډیو تر اخره پورې وګورئ تر څو چې د دې ځواب پیدا شي. ګرانو زده کوونکو، اول دا وایو چې یو پاک او صحي خواړه څه ته وایي؟ پاک او صحي خواړه هغه خواړه ته وایي چې صحي پرېمینځل شي او صحي پخه شي. نو دې ته موږ څه وایو؟ یو صحي او ښه خواړه موږ ورته وایو. نو کله چې موږ خواړه پخوو، اول باید هماغه خواړه څه چې موږ پخوو هغه باید پاک اوبه سره پرېمینځو. هغه اوبه چې موږ استفاده کوو هغه باید د ناولتیا نه لرې وي، یعنی پاک او صحي وي. بل ګرانو زده کوونکو، موږ باید هماغه لوښي نه چې استفاده کوو هغه هم باید پاک پرېمینځو. بل هغه پخلنځی د هغه شاوخوا یا هماغه خپله پخلنځی موږ باید پاک وساتو تر څو چې په هغه کې میکروب یا هم نور کوچني شیان چې موږ په سترګه لیدلی نشو ځای ونه نیسي او زموږ د ناروغي لامل ونه ګرځي. بل ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ ډوډۍ وخوړل نه د خوړلو نه مخکې او وروسته موږ باید هماغه لوښي باید پرېمینځو او خپل لاسونه هم پرېمینځو تر څو چې هماغه میکروبونه کله چې موږ لوبې کوو یا هم تشناب ته ځو نو میکروب چې نیسي هغه باید پاک شي تر څو چې زموږ د ناروغي لامل ونه ګرځي. بل ګرانو زده کوونکو، کوچني اجسام چې زموږ د ناروغي لامل ګرځي هغه اجسام چې موږ په سترګه لیدلی نشو نو د څه شي په واسطه موږ ګورو؟ د میکروسکوپ په واسطه ګورو. نو یعنی موږ دا وړتیا نه لرو چې د سترګې په واسطه وګورو، نو هغوی دا وړتیا لري چې موږ ناروغه کړي. بل ګرانو زده کوونکو، موږ باید هماغه خواړه چې پاتې کیږي موږ باید په یو پوښ لرونکي لوښي کې او په یخ ځای کې کیږدو، خصوصا په یخچال کې، ځکه چې په ګرمه هوا کې هماغه خوراکي توکي یا خواړه زر خرابیږي او باید پوښ ولري تر څو چې مچ او میږی او داسې نور شیان دننه نشي او زموږ د ناروغي لامل ونه ګرځي. بل ګرانو زده کوونکو، که یو څو ورځې په خواړه باندې تیریږي نو هغه خرابیږي، موږ باید د هغه نه استفاده ونه کړو ځکه چې بیا ګټه نه لري، موږ ته تاوان رسوي او موږ ناروغه کوي. نو ګرانو زده کوونکو، د خوړو ساتنه موږ کولی شو په مختلفو طریقو د خوړو نه ساتنه وکړو. اول خو موږ باید په یو یخ ځای کې کیږدو او باید پوښ لرونکي لوښي کې کیږدو تر څو چې هماغه میکروب یا نور کوچني شیان ځای ونه نیسي. بل موږ باید خپله پخلنځی او لوښي چې استفاده کوو هماغه اوبه چې موږ استفاده کوو هغه ټول باید صحي او پاکه وي تر څو چې موږ ناروغه نشو. ګرانو زده کوونکو، دا د خوړو ساتنه چې موږ ویل. هیله یم چې د خوړو ساتنه په اړه مو معلومات ترلاسه کړي وي. ګرانو زده کوونکو، تاسو کورنۍ دنده د همدې درس لاندنۍ 3 پوښتنې دي چې د دې ځوابونه پیدا کړئ او خپل کتابچه کې ولیکئ او لاندنۍ ایمیل کې موږ ته یې راولیږئ. ګرانو زده کوونکو، که تاسو تیر درسونو کې یا نننۍ درس کې پوښتنې لرئ تاسو کولی شئ په کومنټ کې موږ سره مطرح کړئ. د ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره چینل لایک او سبسکرایب کړئ. تر بله موضوع تاسو لوی او بخښونکي خدای ته سپارم. ښه وخت ولرئ.